سلام وخت مو په خیر. ستاسو پام راړوم وروستیو تازه او لنډو خبرونو ته. پیل رحمت الله نبیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویلي چې د پنجابي کرنل امام د ستراتیژۍ له مخې باید افغانستان تل په اور کې وسوځول شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي د پاکستاني جنرال اختر عبدالرحمن د ستراتیژۍ له مخې افغانستان باید د اسلام او جهاد په نوم تل په اور کې وسوځي. امرالله صالح د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح نیمه کورنۍ او د دفتر غړي په کورونا وباخته شوي. دا خبره په خپل امرالله صالح کړې. امرالله صالح ویلي چې په هېواد کې د کورونا له امله د روان ناوړه حالات په اړه وړاندوینه کړې وه، خو په خبره یې که اوس هم خلک همکاري وکړي دغه ویروسي وبا ته ماتې ورکولی شي. طالبان ویلي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې له خپلو بندخونو 38 تنه امنیتي ځواکونه خوشي کړي دي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له واشنګټن څخه د دوحې، اسلام آباد او کابل په لور نوی سفر پیل کړی دی. د خلیلزاد د تازه سفر موخه بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته لاره هوارول دي. سید اکبر آغا ښایي قطر یا جرمني د بین الافغاني خبرو د لومړنۍ ناستې کوربتوب وکړي. پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا قطر د بین الافغاني خبرو لپاره مناسب ځای بولي او وایي چې جرمني ځکه د دغه خبرو کوربتوب نشي کولی چې هلته د بون کنفرانس ترسره شوی او افغانستان کې ډېری اړخونه له یاد کنفرانس ښې خاطرې نه لري. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې ماښام په یوه مفصله اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې پاکستاني طالبان د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون ځینې غړي وایي د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د ولسونو شکایتونه ورسېدلي دي چې په ناپاس کې پاکستاني ځواکونه له 0 نقطې مخکې راتېر شوي او د لویو بیزونو جوړولو وروسته یې هم خلک په تکلیف کړي دي. دوی وایي حکومت باید د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت ګډ استازي سیمې ته واستوي چې یاده سیمه له نږدې وګوري او د پاکستاني لوري سرغړونو پر وړاندې عاجل اقدام ترسره کړي او په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو په شمول ټول ښوونیز بنسټونه د 3 میاشتو لپاره د کورونا د لا ډېر خپرېدو د مخنیوي په موخه رخصت شول. او وروستی خبر دا دی چې افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا مشره لور اکیکو ناکامورا افغانستان ته راځي. هغې ویلي غواړي د خپل پلار ډاکټر تیتسو ناکامورا لار تعقیب کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.